चाहूंगा कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली सने जिंदानों से डर लगता है। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसको नौशहरा शोभरा चौक में डाले सरेआम बरसरे बाजार फांसी दी जाए तो कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। इनका دا خورکې چې وا د ګل په شانتې ستا غوندې ښایسته وه د قاتل ته څه سزا پکار ده؟ لنګړی کې واچوئ چکني چکني کوي. چکني کوي. جی مینوالو د شیخ رحمکار کسترګل کاکا په کلي زیارت کاکا صاحب پیرسچ محله کې موجود یم. دا چې دلته کې کوم اندوهناک او درندګي چې کومه شوې ده په هغه محله کې موجود یم. د هغې وړه خور چې کوم ده د هغې یو وړه پري موږ سره موجود ده. دې سره یو څو خبرې اترې کوو چې څه واقعیت وو. السلام علیکم. هغې ماته وویل چې ته سبق ته لاړ شه زه درځم. ستاسو نوم دی بچې؟ اشتلفه. اشتلفه. ستاسو څومره عمر دی؟ زه 5 کاله یم. ښه. او ته ترې نه راغلې هغه دې پرېښوده؟ ښه. نو هغې پسې اوس خفه یې؟ وی دلته پلاشونو تجارت کیږي، دلته پلاشونو تجارت کیږي ځکه د سپېڅلي سوچونو نه نفرت کیږي چې انسان لږې فرشتې نڅا وباسي، چې انسان لږې فرشتې نڅا وباسي. خود به د داسې نظام نه بغاوت کیږي. اسرائیله شابه زر شسامې واخله، دلته د ایمان په ځای د کفر ضمانت کیږي. عمران غزله بس د نور قلار شه، عمران غزله بس د نور قلار شه، دلته اوس د وینې نه شربت کیږي. مینوالو دغه ټینکې خواته موجود یم که زما کیمرامین تاسو ته وښولی شي. ریسټرکټډ ټیپ هم د دې نه چې کوم دی ګیر چاپیر دی. مقصد دا دی چې دلته کې څوک مه ځای کیدي شي. د فرانزیک رپورټونه به تیارېږي او د دې ځای د کلي خلکو ته هغې ته زموږ دا وینا ده چې تاسو کله هم راځئ نو دې ته دننه مه ځئ ځکه چې د دې به ساینسي بنیادونو باندې تحقیق کیږي. جی مینوالو تاسو ولیدل چې د هر بچي، هر بابا، هر ځوان په خوله باندې دا یو ډیمانډ دی چې دی چې کوم دی برسریام تیزندي کې او چکني چکني یې کې. نو که چېرته داسې یو سړی په دار شي زما په خیال چې دا واقعیت به نه کېږي. دا دې ته وایي چې راځه چمک در کو. چمک در کو؟ چمک در کو منو راشه نو زه یې دلته مړه کړې ده. نو نن نه بعد که تا څوک د چمک دوکه درکوي نو زه خو به نه که نه. ښه. چېرته هم درته څوک وایي چې چمک درکو یا ټافي درکو چاکلیټ درکو نو مه ځه هغه ځای ته. ښه. چې چېرته ځې د مور او پلار نه تپوس کوه. ټیک شو. ستا مخکې دې نه ابو چېرته و دې نه مخکې؟ دوبۍ کې. ښه. نو را روان و تا ورته څه ویلي یا دې ورته څه ویلي چې ما ته څه راوړه او نور ورته څه ویلي چې موږ ته څه راوړه؟ ما ته چاکلیټونه راوباسته. او دا مدرسې ته روانه وه دغه ټایم ته هم ورسره مدرسې ته روانه وې؟ داسې ظلمونه داسې کارونه کېږي. دې ته د یو تخت یو ځای مقرر کړي او په هغې دې کوتره کې یو 2-3 کسان دې کوتره کې چې بل ته نامل وایي. هېڅکله به په دې پاکستان کې که څوک چا واورېدي چې داسې کار وشو نو بیا راشئ مارشل ته ځو. خو ډېر درد وي ستاسو غم سیوا کول نه غواړم خو راتلونکي مسؤلین چې کوم دي یا کوم خلک دې مینوال دي نو هغوی له به یو پیغام ضرور ورکړو. پیغام دا دی چې کوم واقع شوي په دې په هکله باندې ټول حکومت د احتجاج باندې او خپل مطالبه هم د ټولو کلي مشرانو د ټولو کلي چې هغې ته د کړۍ د کړۍ سزا ولاړ شي. شکریه ادا کوم چې تاسو د امجد بای په کال باندې دلته راغلئ او د موږ په جوړولو کې موږ سره شریک شوئ. او دا خو داسې واقعه ده چې د انسان نه ګیره وه لکه انسانان دې ته نشي ویلي که نه دي. او داسې یو ماشوم سره داسې یو دغه سره چې هغه مدرسې ته روانه وي او هغې سره سپاره وي داسې کې او هغه سره نه تاسو دښمني وي نه دي ورسره نور څه لید وي د ځمکې وي چېرې ته داسې دا مدرسې ته تللی دا مدرسې ته روانه وه دي بله خوا ورته نه پاتې شوي وو. دا مدرسې ته روانه وه نورې جینکۍ به ته دلته ولاړې وي. زموږ دلته جینکۍ یو ځای شي جي وړې جینکۍ نو دا په یو ځای مدرسې ته ځي دلته موږ خوا کې مدرسه ته ځي. نو ډېر ګیره حرکت یې کړی دی. دا راته وایي چې دا خبره حقیقت دی چې دا عوام نیسلی دی دا قاتل چې کوم دی او که دا پولیسو نیسلی دا نه دا جي موږ نیولي بیا موږ پولیس ته حواله کړو خپله مطالبه ورکړو چې دوی سره تاسو انصاف وکړئ او موږ هم دا مطالبه کوو چې یاره موږ ته موږ سره انصاف وشي. پوهان وایي چې
چرته چې کوم دی د انصاف په پاکستان کې دومره ګران دی چې هغې لپاره د حضرت ایوب علیه السلام عمره صبر، حضرت نوح علیه السلام عمره عمر، او د قارون د خزانې عمره خزانه پکار ده. خو بیا هم په دې هیله به ستاسو نه اجازه غواړم چې کېدای شي قانون مضبوط شي او موږ چې دی او تاسو د قانون مټې شو او دې ته انصاف ولاړ شو. اوس به غواړم ستاسو اجازه د خپل همکار کیمرامین عاطف کاکا خیل سره عمران غزل کاکا خیل او امین نیوز